کارشناس مسائل سیاسی که از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. آقای وردک، سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. سقوط جمهوریت چگونه زمینه ساز رها شدن تسلیحات آمریکایی در افغانستان شد و چرا ایالات متحده هیچ سازوکار مشخصی برای کنترل آنها پیش بینی نکردند؟ سلامونه تاسو ته برنامه ټول لیدونکو ته. اول خو د جمهوریت کوم سقوط چې د جمهوریت د سقوط لاملونه هم په داخلي برخه کې و هم په خارجي برخه کې، نو هغه فاکتورونه هغه لاملونه چې سبب دي چې باید جمهوریت په افغانستان کې نور تداوم پیدا نکړي، استمرار پیدا نکړي، نور افغانستان کې لبین لار سي و پاشل سي. اکثر لاملونه که چیرته ضرورت موږ باید تاسو سره شریک کو. اول خو هغه مالی فساد چې کله په جمهوریت کې حاکم او چې په جمهوریت کې د جمهوریتانو لمنه نیولې و، د افغانانو لمنه نیولې و، دا یو لوی لامل. دوم لامل دا و چې په خپل نظام کې د رهبرانو ترمنځ، د چارواکو ترمنځ، د مسؤلینو ترمنځ ډېر یو پراخ اختلافات موجود. نو دا دوم لامل چې جمهوریت په افغانستان کې سقوط کو. دریم لامل دا و چې بهرنۍ کوم لاسوهنه چې په جمهوریت کې کېدلې، د نړیوالو لخوا نه، د نړیوالو د ائتلافونو لخوا نه، د سفارتونو لخوا نه، حتی دغه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا نه چې حتی په انتخاباتو کې په پراخه کچه د افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې دوی لاسوهنه کولې. نور هغه فساد اداري چې په جمهوریت کې موجود و، دا یو لوی لامل چې جمهوریت نور په افغانستان کې باید تداوم پیدا کړی نه وای. نور لاملونه هم زیات دي په افغانستان کې چې د جمهوریت د سقوط سبب ګرځېدلي. نور افغانانو دغه